د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي د دې ازموینې د اهمیت او ترسره کیدو په اړه د بلخ ملي راډیو تلویزیون د سیالیو ازموینه د اسلامی امارت د ژمنو یو څرګنده بیلگه وبلله. 30 نفر بالاتر هستند. شما هم مشاهده میکنید که یک طالب العلم اینجا هم وجود نداره. او کدام بستای البته ام 3 سال امارت اسلامی که حاکم شدن در اوایل کدام بستایی که از مقامات بالا می آمدن ولیکن عالی برای ما هدایت از مقام ولایت او از بزرگای امارت اسلامی هستند که باید کدام بستای مسلکی باشند که از هر اداره باشند باید بر رقابت آزاد او باز امتحان گرفته شوند. په ورته وخت کې د بلخ ملي تلویزیون رئیس مولوي محمد محمدي دغه اقدام مثبت وارزوه او د ازموینې نمایندانو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه پروسه شفافه او عادلانه ده او هیڅ ډول درغلي پکې نشته. این امتحان از شفافیت کامل برخوردار است. یقین بدانید که یک نمره شما هم خیانت نمی شود، به حق شما خیانت نمی شود. از الله جل مجده توفیقات مزید را برای همگی شما خواهانیم. له بلې خوا د ازموینې نمایندانو د بهیر روڼتیا او دغه رقابتي پروګرام د تنظیمولو ستاینه وکړه او دا یې په ټولنه کې د ټولنیز عدالت او برابرۍ د تامین لپاره یو ارزښتناک او مثبت اقدام وباله. سوالات بسیار معیاری و بسیار مسلکی می باشد. دیگر در قسمت برگزاری هم کاملا نظم مراعات است و شفافیت هم وجود داره. ما تازه فارغ التحصیل شدیم و پشت به دنبال کار میگشتیم و همین خاطر ما تشکر میکنیم از امارت اسلامی که یک پروسه شفاف رقابتی را برگزار نمودن. شفافیت در اینجا ایجاد است و همچنان بدون هیچ کدام واسطه و شناختی در اینجا ما امتحان خود سپری میکنیم و ان شاء الله بخیر که در کدام نتیجه قرار میگیریم. دیگه ما هر کس با مو لیاقت و استعداد خود امتحان سپری میکنه. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په پام کې لري چې د بلخ ولایت په یو شمېر سیمه ییزو ادارو کې رقابتي پروګرامونه په لاره واچوي چې تازه چهرې استخدام کړي.